سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي 10مه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 20 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. مولوي عبدالسلام حنفي افغانستان له چین او د سویلي اسیا هیوادونو سره د کانونو استخراج، ترانزیت او سوداګرۍ پراختیا ته لیواله دی. د کډوالۍ نړیواله ورځ اروپایي ټولنې یو ځل بیا له افغان کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړ. د متقي له لوري پر ایران د اسرایلو برید غندنه. متقي د ایران له سفیر سره لیدنه کې پر ایران د اسرایلو برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض وباله. په تور لیست کې د اسرایلي پوځ شاملېدل. ملګرو ملتونو یو ځل بیا اسرایلي پوځ د ماشومانو پر ضد د سرغړونو له امله په تور لیست کې شامل کړ. او غزه کې د اسرایلي بریدونو پر مهال 2 نوي کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. مولوي عبدالسلام حنفي افغانستان له چین او د سویلي اسیا هیوادونو سره د کانونو استخراج، ترانزیت او سوداګرۍ پراختیا ته لیواله دی. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د چین سویلي اسیا نهم نړیوال نندارتون کې د وینا پر مهال وویل چې افغانستان له چین او د سویلي اسیا هیوادونو سره د کانونو استخراج، انرژي، ترانزیت، ټکنالوژي او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پراختیا ته لیواله دی. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان په سیمه کې د ځانګړي موقعیت په لرلو سره کولی شي د مرکزي، سویلي او ختیځي اسیا ترمنځ د نښلونکي پل په توګه مهم رول ولوبوي. حنفي یو کمربند یوې لارې ته په اشاره زیاته کړه چې د سیمې هیوادونو د ودې او پراختیا لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. اروپایي ټولنې د کډوالۍ نړیوالې ورځې په پار له افغان کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړ. اروپایي ټولنې د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره کړې خبرپاڼه کې ژمنه څرګنده کړه او ویل چې له بې ځایه شویو افغانانو سره ولاړه ده. یادې ټولنې زیاته کړه چې په افغانستان، ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د کډوالو، راستنېدونکو او بې ځایه شویو خلکو د خوندیتوب، زده کړو او معیشت ملاتړ کوي. خبرپاڼه کې راغلي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان افغان څانګې سره د 40 میلیونه یورو مرستې له لارې دغه ټولنه په افغانستان کې دننه افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او زیانمنو کسانو ته د روغتیا، زده کړو، د ژوندانه چمتووالي او خوندیتوب فرصتونه برابروي. متقي د ایران له سفیر سره لیدنه کې پر ایران د اسرایلو برید وغنده. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي پرون په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي سره لیدنه کې پر ایران د اسرایلو برید وغنده او دا اقدامات یې د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض وباله. نوموړي وویل چې افغانان د ایراني ولس ترڅنګ ولاړ دي او اسلامي امارت چمتو دی چې د افغانستان له لارې د ایراني حجاجو د راګرځېدو په برخه کې مرسته وکړي. دغه راز علي رضا بیګدلي هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړوند ارګانونه وتوانیږي چې د ایراني حجاجو د لیږد بهیر په بریا پای ته ورسوي. اسلامي پراختیایي بانک وایي چې زرګونه افغان ماشومانو ته د خوندي زده کړې زمینه برابروي. یونیسف د افغانستان څانګې ویلي چې اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق، د اسلامي همکاریو سازمان او د سعودي پراختیایي صندوق د لویدیځ افغانستان 4,000 ماشومانو ته د خوندي زده کړې زمینه برابروي. یونیسف زیاته کړې چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ د بادغیس او هرات ولایتونو په 8 عامه ښوونځیو کې چې د 2023 کال د زلزلو له امله ویجاړ شوي وو 4,000 ماشومانو ته خوندي زده کړیز چاپیریال برابر کړی. د نوښت د سعودي پرمختیایي صندوق لخوا د 2.15 میلیونه امریکایي ډالرو بسپنې او د یونیسف لخوا د ورته اندازې ګډو مالي سرچینو په مرسته عملي کیږي.
د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو او د ترانسپورت برخې فعالانو ته یو کلنی ویزې ورکوي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت خبر ورکړی چې د یاد حکومت د پریکړې له مخې افغان موټر چلوونکو او د ترانسپورت برخې فعالانو ته د یو کال اعتبار لرونکي ویزې ورکوي. سفارت زیاته کړې چې د یادې ویزې لګښت به 100 امریکایي ډالر وي. د پاکستان له لوري د اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغان سوداګر او موټر چلوونکي د ویزو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفای تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. سلامونه. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د دویمې اونۍ په پیل کې لا پراخه شوې او دواړو لوریو پر یو بل تازه بریدونه کړي دي. ایران د جون پر 20 د اسرائیلو پر جنوبي خط به صحابه توغندي توغولي چې استوګنیزو سیمې ته پراخ زیان اړولی او لږ تر لږه 9 تنه ټپیان کړي دي. همداراز د ټکنالوژي صنعتي پارک ته نږدې اور بل شوی چې مایکروسافټ دفتر هم پکې موقعیت لري. ایران وايي مایکروسافټ ځکه په نښه شوی چې د اسرائیلي پوځ سره همکاري لرله. دا برید یوه ورځ وروسته تر هغه شوی چې ایران د همدې ښار یو روغتون په نښه کړی و چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یې په شنډولو کې پاتې راغلی و. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځ هم د ایران پر څو نظامي اهدافو هوایي بریدونه کړي چې پراخ زیانونه یې اړولي دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د اروپایي هیوادونو له استازو سره په ژنیوا کې د وضعیت د کنټرول په موخه خبرو ته ناست دی. ته بیخي څوک یې؟ بانن پر نتنیاهو سخت غبرګون وښود. د ټرمپ پخوانی سلاکار او د امریکا اول خوځښت کلیدي غړی سټیف بانن د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو په سختو ټکو وغنده او وویل چې نوموړی د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي جګړې د راپورته کولو هڅه کوي. بانن نتنیاهو مخاطب کړ او زیاته کړه ته بیخي څوک یې چې امریکا د جګړې په لور ټیل وهي. نوموړي وویل چې نتنیاهو د ایران د اټومي هوکړې روانې خبرې اترې قصدن سبوتاژ کړي څو خپلې سختدریزي اجنډا ته لار هواره کړي. د بانن په وینا نتنیاهو د امریکا ګټو ته ژمن نه دی بلکې هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه د اسرائیلي موخو لپاره وکاروي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ وضعیت تر بل هر وخت کړکېچن شوی او د اسرائیل وروستي بریدونه پر ایران د یوې بلې پراخې جګړې ویره راپارولې ده. غزه کې د اسرائیلي بریدونو پر مهال 92 کسان وژل شوي. د غزې په مختلفو سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو تازه بریدونو لږ تر لږه 92 فلسطینیان وژلي چې ګڼ شمېر یې د مرستو اخیستو ته ولاړ خلک وو. راپورونه ښیي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ 4 تنه په غزه ښار او شمال کې وژل شوي او 14 نور د نت سارم دهلیز ته نږدې هلته چې خلک د خوړو د مرستو لپاره راټولیږي وژل شوي. د لوږې له کبله زرګونه کسان هره ورځ د امریکا او اسرائیل له ملاتړه برخمن بنسټ لخوا د مرستو ترلاسه کولو ته ورځي خو ملګرو ملتونو د مرستې د فشار وسیله بللې ده. عیني شاهدان وایي د شپې ناوخته ډزې پیل شوې او خلک یې د ټانکونو الوتکو او ډرونونو له بریدونو لاندې راوستل. د دوی په وینا خلکو ته د تېښتې چانس نه و پاتې. په دې وروستیو کې هغه کسان چې هڅه کوي خواړه ترلاسه کړي تر ټولو زیاته ضربه ویني او د مرجوب شمېر ورځ تر بلې ډیریږي. ټرمپ وایي د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا د ښکیلتیا پریکړه به تر 2 اونیو روښانه شي. د سپینې ماڼۍ وایندې کارولین لیویټ ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په راتلونکو 2 اونیو کې دا پریکړه وکړي چې امریکا باید د ایران او اسرائیل ترمنځ روانه جګړه کې ښکیله شي یا نه. نوموړي زیاته کړې چې دا دریځ د ولسمشر لخوا د ورکړل شوي پیغام پر بنسټ شریک شوی دی. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د دواړو سیمایزو سیالانو ترمنځ کړکېچ نوې او خطرناکې کچې ته رسېدلی او هوایي بریدونه پرله پسې دوام لري. شنونکي وایي که واشنګټن پریکړه وکړي چې امریکا ښکیله شي ښایي شخړه لا پراخه شي. ټرمپ لا تر اوسه د ښکیلتیا څرنګوالی نه دی روښانه کړی خو وایي موضوع له نږدې څاري. او د پای خبر همدا چې چینایي زده کوونکی لندن کې د 10 ښځو د نشه کولو او جنسي تیري په جرم 40 کلونو په بند محکوم شو. په لندن کې یوې محکمې ویلي چې زنهاوزو 28 کلن چینایي محصل د 10 ښځو د نشه کولو او جنسي تیري په تور نیول شوی و چې محکمې لږ تر لږه 40 کلونو لپاره بندي کړی دی. زه د انلاین اپلیکیشنونو له لارې له ښځو سره اشنا شوی. هغوی یې خپل کور ته وربللي، مخدره مواد یې ورکړي او وروسته یې پر جنسي تیری کړی. پولیسو د هغه له کور څخه سلګونه ویډیوګانې، پټې کمرې او پیغامونه موندلي چې ښایي تر 50 نورو قربانیانې هم موجودې وي. د محکمې قاضي نوموړی یو فریبکار او حسابي مجرم بللی او پولیسو یې قضیه د جنسي جرمونو یوه تر ټولو پراخه بیلګه یاده کړې. د چارواکو په وینا دا پیښه یو خبرداری دی چې باید آنلاین اړیکو ته د احتیاط په سترګه وکتل شي. بهرني خبرونه همدومره او د سپورت له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي.
له عزیر سفینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د ابو مسلم فارا ګډون د آسیا چیلنج لیګ کې د پلی آف پړاو کې تایید شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي ابو مسلم فارا چې د افغانستان د اتلولیو لیګ د 4م فصل اتل دی د آسیا چیلنج لیګ ته د لارموندنې لپاره به د بوتان له پارو اف سی سره سیالي وکړي. یا د لوبه به د 2015 کال د اګست میاشتې په 12 نیټه د بوتان په پلازمینه تیمفو کې د چانګلی میتانګ په لوبغالي کې ترسره شي. کچېرې ابو مسلم فرا د لوبه وګټي نو د افغانستان اتل به د آسیا چیلنج لیګ د ګروپي پړاو ته لار ومومي. د هیرو افغانستان فوټبال غوره لیګ 4م پړاو سیالیو کې د یارې صنایع د امید پر وړاندې د هیرو افغانستان فوټسال غوره لیګ 4م پړاو سیالیو کې نن د یارې صنایع امید پر وړاندې د لوبې ډګر ته وتلي او وبلیدل شي چې لوبه د چا په بریا پای ته رسیږي. د غرض ټاکل شوې له دې لوبې وروسته زیتون لوبډله د اتحاد پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان اتلانو مقدماتي لیګ کې سید عبدالله تخار 2-0 بهار ازادي بامیان ته ماتې ورکړه. په شمال ختیځ زون کې د کندوز ولایت په کوربتوب د افغانستان اتلانو مقدماتي لیګ کې سید عبدالله تخار 2-0 بهار ازادي بامیان ته ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د یادې لوبې غوره لوبغاړی د سید عبدالله شهید له لوبډلې شفیق الله آزاد وټاکل شو. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.